بیچارهګۍ چې اوبه ورته اچوي جګې دې واچولي ټیټې دې واچولي جګې یې کا ټیټې یې کا د لمچي منځ کې یې کا لږ یې رادسې کا بېرته یې مخ ته کا او هغه یې کا هغه نه ټول جرأت ختم سو نو طالبانو دومره داسې او داسې به تاسې لیدلي وي داسې پلار که نه چې په کور کې داسې پلار وي چې ټوله ورځ یې همدا کار وي هغې هغه اولادونه بیچارهګان هم ډېر څوک وي بې جرأته وي نو باید ډېر حکمونه طالبانو سړی ونه کړي پرېږده خیر د یو کار غلط که ورته ووایه دا چې داسې ونیسه بېرته لږ راداسې که جګې واچوه بلا وهلې لغنې شروع که دسترخوان دې نه ده راوړی او داسې دې کړي نو هغه بیچارهګۍ چې بیا هغه بچی چې دې ټولنه کې رالوی شي څه رقم ته به وي او جرأت د انسان دپاره یو جوهر د جوهر تاثر ختم کړي پوه شوئ په قاعده باندې خو که نه زړه مو ومنله اوس دا یې نو چې په مدرسه او مکتب و تعلیمي جای کې چې ته کله شاګردان تربیت کوې خصوصا په مدرسه کې دا ډېر وي ځکه دی وي طلبة العلوم المنتحلین للقراءه په دینی مدارسو کې کله کله داسې وي د شاګردان د استاز نه دومره متاثر سي د استاز اوامر دومره تاثیر ورباندې وکړي طالبانو دومره متادب سي دومره تأدب لاندې راسي چې دا جرأت بیخي صفر ته ورسیږي خبر باندې پوه شولئ طالبانو لکه کله کله بعضې استادان داسې عادت لري چې د شاګردانو باندې د پرامینو خپل احکام او حکمونه داسې ومني چې د هغوی هغه جرأت ټول مړ کړي ختم یې کړي یا مثلا داسې ده جرأت یې مړ کړي عمر رضی الله عنه ورته لا جنگ ختم سوی نه ده ته د یو مجاهد جرأت صفر ته راولې ختموي د حکمونه د سړي جرأت ختموي نو اوس پکار دا وي په حکومت کې په حکومت خو د ډېرو ارګانونو نه جوړي یو ارګان د حکومت چې د هغه نظامي خلک دي ته طالبانو باید ډېر امرونه ونسي چې داسې یو هغه سړی ورته مقرر کړی که نه په پزه باندې موچ نه پرېږدي داسې خوند نه کوي طالبانو لږ یې پرېږده چې جرأت یې مات نسي جنگ ختم ده که لا شته چې جنگ شته ده د عمر رضی الله عنه خبره ده نو جرأتونه په ډېرو احکامو پرامینو باندې مور مړه کویه دا د علام ابن خلدون رحمه الله خبره ده او ډېره ښه خبر د طالبانو که تاسې ورته فکر وي که نه چې په حکمونو باندې څوک مه وروزنه جرأت یې مه وروز دلته ابن خلدون یو سوال کوي اعتراض کوي ابن خلدون وایي که بیا خو دا جرأت خو نو تعلیمي ځایونو کې مړ کیږي که نه ځکه ته خپله وایې چې داسې حالت ته راځي چې له یوه عادي هغه نه هم دفاع نسي کولی نو خو دلته هم جرأت مړ سو جرأت خو په انسان کې څوک ده یو جوهر ده نو دا جوهر ولې په انسان کې ته څنګه کوې تاسې داسې پلرونه لیدلي چې پلار یې د زوی د پلار له مخې نه سونډ هم نسي کولی لیدلي مو د داسې پلرونه که نه فقط ته به وایي پلار د بیخي اسمان ده داسې تندر ده نو پلار چې ناست وي بلکل به غږېدلی نسي